سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. دیارلسم څپرکی زما اوږد سفر. اوس تر دې وړاندې چې ووایم نورو هیوادونو کې مې څه ولیدل، غواړم یادونه وکړم چې زما اوږد سفر زما د ټول عمر تر ټولو ښې شپې ورځې وي او پوهیږم چې نور به دغه ورځې راونه ګرځي. زه په هغه وخت کې ځوان او قوي وم، لمر به راته ډېر روښانه ښکارېده، د ګل وږمې به مې ښکلې او په زړه پورې محسوسولې او ښځې راته ښکلې برېښېدلې. لمر وږمې ښځې توپیر نه کوي، خو په بوډاتوب کې انسانان بل ډول ویني. کله چې ما سفر پیل کړ په نړۍ کې د سولې د ټینګښت 40 کاله پوره شوي ول. هر چیرته کاروانونه آزاد ګرځېدل او بیړیو په سیندونو او سمندرونو کې د غلو له ویرې پرته سفرونه کول. کروندګرو د دوامداره سولې له امله خپلو کروندو ډیر محصولات اخیستل، خپلو مالکینو ته به یې ورکول او هر چیرته آسماني نیل د مصر د نیل پر ځای کروندې خړوبولې. پسونه او غواګانې به په ورشوګانو کې څرېدل او شپنو به په اوږدو لرګیو تکیه کوله چې د خپلو رمو لپاره شپیلۍ ووهي. د انګورو له تاکونو ډیر محصولات ترلاسه کېدل او د میوې ونې ترې لاندې کږېدلې. له ټولو معبدونو د لږیو ستنې اسمانونو ته ختلې، ځکه چې په ټولو معبدونو کې پسونه او غوایان قرباني کېدل. هر شي خپل عادي بهیر کچ کاوه. شتمن کال په کال شتمن کېدل او بېوزلي نور هم بېوزله کېدل، ځکه چې خدایانو همداسې ټاکلی و چې هر کال دې د شتمنو شتمني زیاته شي او بېوزله دې هر کال تر تیر کال بېوزله شي. زه تصور کوم چې په هغو کلونو کې خدایان هم د کاهنینو په شان چاغ او روغ رمټ او ښې شپې ورځې تېرولې، ځکه چې کله په ځمکه کې سوله واکمنه وي نو د خدایانو کار هم کمیږي او خپل ډیر وخت په استراحت او خوښیو کې تېروي. زه نن د دغو ورځو ارمان نه کوم، ځکه چې ارمان کول د یوه هوښیار او ګرځنده سړي کار نه وي او په ارمان او افسوس سره تیر وخت بیرته راګرځولی نه شو. په تیره بیا که د ستنېدلو نه وي، لکه څوک چې نشي کولی ځواني بیرته راستنه کړي. تر دې وړاندې چې سفر پیل کړم، لکه چې ومې ویل ازمیر ته ستون شوم. زما موریې کاپتا چې زه ولیدم زما پر لوري رامنډه کړه. له یوې سترګې د خوشحالۍ اوښکې وبهېدلې او ویې ویل نن زما د عمر تر ټولو مبارکه ورځ ده، ځکه چې ته کور ته راستون شوی یې. ما خیال کوو چې ته په جنګ کې وژل شوی او زه به دې نور ونه وینم. خواشینی په دې وم چې ستا مړی به چیرته وي او څوک به یې مومیایي کړي. خو له ځان سره مې ویل له دې کبله چې ته مړ شوی یې نو د بیړیو په شرکتونو کې ستا ټوله شتمني به ما ته ورسیږي. نن چې راستون شوې ډیر خوشحاله یم، ځکه چې له تا پرته که شتمن شوی هم وایي د هغه پسه په شان به وم چې خپل خاوند یې ورک کړی وي، الدا چې نن د یو خاوند لرونکي پسه په شان یم. ستا په غیاب کې ما تر هغه څه ډیر نه دي غلا کړي چې ستا په شتون کې مې غلا کول. ډیره هڅه مې کوله چې ستا کور بېعیبه پاتې شي او شیان دې کم نه شي، نو له همدې کبله د همغې ورځې په شان چې له دې ځایه تللی وي اوس هم د یو منظم کور خاوند یې. بیا یې اوبه راوړي، زما پښې یې راووینځلې، په مخ یې اوبه راواچولې او همغسې خبرې کولې. ما ورته وویل دومره خبرې مه کوه، د دې پر ځای ولاړ شه او د مسافرت لپاره خپل وسایل برابر کړه، ځکه چې زه نیت لرم یو اوږد سفر پیل کړم. کله چې مې کاپتا ته وویل چې زه د سفر نیت لرم نو په ژړا شو او خدایان یې ملامت کړل چې هغه یې ولې پیدا کړی دی. کاپتا وویل نه پوهېږم ولې دې دنیا ته راغلی یم چې باید د یوې اوږدې مودې لپاره نیکمرغه پاتې نه شم. ده وویل ما ډیر زیار ویست چې چاغ شم، اوس چې ته غواړې دغه اسوده ژوند پرېږدې نو زه هم اړ یم له تا سره ولاړ شم او چې ځم نو بیرته به ډنګر شم. ما ورته وویل ته مجبور نه یې چې له ما سره ولاړ شې، ته همدلته پاتې کېدی شې. کاپتا وویل که ستا سفر یوه یا 2 میاشتې وای زه به دلته پاتې شوی وای، خو له دې کبله چې ته غواړې په یو اوږده سفر لاړ شې نو زه مجبور یم چې له تا سره ولاړ شم، ځکه چې که زه در سره ولاړ نه شم او ستا لارښوونه ونه کړم ته به د هغې خوسکي په شان یې چې غلو یې پښې ورتړلې او پر خپلو اوږو یې بار کړی وي او خوسکی هیڅ مقاومت نشي کولی، او یا به د هغه چا په شان یې چې سترګې یې ورتړلې وي لاره نشي موندلی او هر ګام کې پر ځمکه لویږي. که زه در سره نه یم نو هر څوک به له خپل وس سره سم ستا سره او سپین او نوره شتمني لوټ کړي.
خو که زه له تا سره ولاړ شم یوازې زه به درڅخه غلا کوم او زما غلا د نورو له ټولو ښه ده، ځکه چې نور ستا د شتمنۍ د لوټلو پر وخت هیڅ شي ته پام نه کوي، نو زه به ستا د شتمنۍ په اندازه له تا څخه غلا کوم او تل به ستا د شتمنۍ ډیره برخه ستا لپاره ساتم. آیا غوره نه ده چې همدلته په ازمیر کې په خپل کور کې پاتې شو، خپل خوندور خواړه وخورو، له خپلو سرو سپینو استفاده وکړو او د سفر له خطر او زحمتونو تیر شو؟ کاپتا د وخت په تیریدا سره ډیر بې شرمه شوی و. داسې خیال یې کوو چې ګنې له ما سره شریک شوی او تل به یې زموږ د خوړو، زموږ د کور او زموږ د سرو سپینو خبره کوله. د دې لپاره چې هغه ته یې ور په زړه کړم چې هغه زما مریی دی، زما د شتمني شریک نه دی، او د دې لپاره چې ویې ژړوم او د هغه ژړا ښکاره او ریښتونې وي، خپله لکړه مې واخیسته، پر ملا او د ولیو په منځ کې مې څو ګزارونه ورکړل او ومې ویل: کاپتا، ته چې په غلا دومره عادت شوی یې، یوه ورځ به په دار وځړول شي او زه به دې وګورم چې ته یې له پښو راځوړند کړی یې. کاپتا بالاخره راضي شو چې سفر ته غاړه کېږدي. د سفر وسایل مو تیار کړل او وخوځېدو. که کاپتا را سره نه وای نو ما د سمندر له لارې له ازمیره ځان لبنان ته رساوه، خو کاپتا ویل چې که هغه ووژنم نو تر دې به غوره وي چې په بیړۍ کې سفر وکړم. زه پر یو روان تخت سپور شوم، خو د کاپتا لپاره مې یو خر واخیست. له دې کبله چې کاپتا د بدن په شاتنۍ برخه کې ټپ درلود، نو پر خره د سپرېدا په وخت کې زګیروي کوله او یوه برخه مزل یې پلی کاوه. ویلي چې پلی تګ د خره تر مزله ښه دی. کله چې لبنان ته ورسېدو، ما هلته د صدر لوړې ونې ولیدې او دغه ونې دومره لوړې وې چې که یې ځانګړتیاوې بیان کړم په مصر کې به څوک پرې باور ونه کړي، نو ځکه ترې تېرېږم. د صدر ونو له ځنګلونو ډېر ښه بوی پورته کېده او په ځنګل کې رڼې اوبه روانې وې. ما له ځان سره وویل چې هغه ټاټوبي کې چې دومره ښکلې او خوشبویه ونې وي، هیڅوک بدبخته نه دي. تر هغه ځایه ورسېدم چې هلته مریان د صدر ونو د غوڅولو په کار بوخت ول. دغه ونې به یې پر اوږو لېږدولې، له غرنۍ لارې یې ښکته کولې چې د سمندر څنډې ته ورسېږي او له هغه ځایه په کشتیو کې ولېږدول شي. کله چې ما د دغو مریانو ژوبل شوي اندامونه ولیدل چې مچان پرې ناست ول، نو متوجه شوم چې په دغه ښکلي او ماتر ځای کې هم کمبختان پرېمانه دي. بیا له لبنانه ووتم او د میتاني هیواد پر لور رهي شوم. په میتاني کې کاپتا ډیر خوشحاله و، ځکه دغه هیواد ته د ننوتو په ورځ خلکو زموږ ډیر ښه هرکلی وکړ او له دې کبله چې دوی پوهېدل کاپتا زما مریی دی، نو خوندور خواړو به یې ورکول. کاپتا به ویل ښه به دا وي چې هیڅکله له دغه هیواده ولاړ نه شو او تل همدلته پاتې شو. خو زه چې د پوځي معلوماتو د ټولولو لپاره راغلی وم، دلته نه شوی پاتې کېدی او د پوځي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته باید بابل ته لاړ شم. په میتاني کې هغه څه چې زموږ پام یې ډیر ځان ته جلب کړ، د ښځو ښکلا وه. ټولې ښځې ښکلې، دنګې او مضبوطې وې، او چې پوه به شوې زه مصری ډاکټر یم، ما ته به راغلې او د خپلو میړونو له ساړه مزاجه به یې شکایت کاوه. دوی به ویل زموږ میړونه هره شپه له موږ سره ساتیري نشي کولی، له دې امله خفه یو. ما به کتل چې د ښځو د بدن پوستکی دومره سپین دی چې تر پوستکي لاندې یې په رګونو کې د وینې شین رنګ ښکارېده. مصري ډاکټران له ډېر پخوا د میړونو د مزاج د سوړوالي په معالجه کې ډېر مشهور دي او په هیڅ هیواد کې هم د دوی په شان چا د جنسي کمزورۍ درملنه کولی نه شوه. ما چې به کله یوې ښځې ته د دې ستونزې لپاره درمل ورکول چې خپلو میړونو ته یې ورکړي، نو پوهېدم چې ښه نتیجه یې اخیستې. ښځه به له څو ورځو وروسته راغله او له ما به یې مننه کوله. دوی به ویل اوس یې میړه هره شپه له هغې سره ساتیري کولی شي. خو زه نشم ویلی چې دغو ښځو چې له ما څخه یې درمل اخیستل خپلو میړونو ته یې ورکول او که په خپلو مینانو یې خوړل، ځکه چې په میتاني کې د ښځو عادت و چې پر خپلو میړونو سربیره له نورو سړیو سره هم څملستلې. ما به لیدل چې که څه هم ښځې ښکلي او لوړې دي، خو لږ بچیان به یې راوړل او پوه شوم چې خدایانو د میتاني پر ملت غضب نازل کړی، ځکه کله چې ماشومان ونه زیږي نو ډیر ژر به د ملت زیاتره برخه بوډاګان او سپین سري وي او دغه ملت به ختم شي. سره له دې چې د میړونو د سوړ مزاج معالجې ښه مشهور کړم، خو د میتاني د یو بوډا شتمن معالجې زما شهرت بشپړ کړ. دغه شتمن بوډا د سر له خوږو کړي ده او ویلي چې تل په خپلو غوږونو کې د تندر په شان غږونه اوري. د ویل د میتاني ټولو ډاکټرانو ته ورغلی، خو یوه یې هم درملنه نه ده کړې. یو ورځ ما ورته وویل چې زما کور ته راشي چې سر یې معاینه کړم.
کله چې کور ته راغی هغه مې کېناوه او په ګوتې مې د هغه د سر بیلې بیلې برخې ووهلې، خو ویل یې چې د سر یوه برخه یې هم درد نه کوي. بیا مې څټک راواخیسته او د هغه د سر بیلابیلې برخې مې پرې ووهلې. ده وویل هیڅ نوی درد نه احساسوي، خو د پخوا په شاني په سر کې دننه درد شته. په داسې حال کې چې په څټک مې د هغه د سر بیلابیل ځایونه وهل، ناڅاپه هغه سړي چیغه کړه او بېخوده شو. زه پوه شوم چې د هغه سر په همدې ځای کې ستونزه لري چې څټک پرې لګېدلی دی. ما هغه ځای په نښه کړ او بیا مې د میتاني ډاکټرانو ته وویل غواړم چې د دغه سړي کوپړی سوری کړم. ډاکټرانو ویل که د هغه سر سوری کړي مړ به شي. ما وویل زه ژمنه نه کوم چې هغه به معالجه کړم، خو ویلی شم چې که د دغه سړي تومور یا دانه د هغه له سره وباسم نو ممکنه ده چې ژوندی پاتې شي، خو که یې سر سوری نه شي او دانه ترې ونه ایستل شي نو ارومرو مري. خو طبیبانو نه منله چې د هغه په سر کې به تومور وي. بیا مې په خپله له ناروغ سره مشوره وکړه. هغه ویل په دغه سخت او دوامداره سرخوږي سره زه هره ورځ 10 ځله مرم. که مې سر سوری کړي او زه یو ځل مړ شم نو وبژغورل شم. د هغه د سر د سوري کولو لپاره مې یوه ورځ معلومه کړه. وټاکل شو چې څو تنه ځایي ډاکټران هم راشي او زما معالجه وګوري، په دې شرط چې درملنه کې به هیڅ لاسوهنه نه کوي. په ټاکلې ورځ ما د طبس د دارالحیات له دود سره سم خپل ټول جراحي وسایل او په خپله ناروغ تطهیر او پاک کړ. لږ سپین زر مې هم برابر کړل چې د سر د هډوکي له جلا کولو وروسته یې په هغه ځای کېږدم. بیا مې د ناروغ په رګونو کې اپیم ننیستل چې د درد احساس ونه کړي. له همغه ځای چې پوهېدم تومور همغلته دی، د جمجمې د هډوکو یوه برخه پوستکی مې له بېلابېلو لورو غوڅ کړ او د ناروغ مازغه راښکاره شول. ناروغ درد نه احساساوه او حتی سترګې یې خلاصې وي. کله چې مازغه راښکاره شول طبیبانو ته مې وویل وړاندې راشئ او ټولو ولیدل چې د ناروغ په مازغو کې د یوې مرغۍ د هګۍ په اندازه یو تومور موجود دی. ورته ومې ویل همدا تومور دی چې دغه سردرد یې رامنځته کړی دی. زه به اوس دغه تومور له مازغو جلا کړم او وروسته مې هغه کار وکړ. په هغه وخت کې چې زه له مازغو د تومور د جلا کولو په حال کې وم، کاپتا چې د جراحۍ ځینې کارونه او قالب نیولې له ما زده کړي ول، د جلا شوي هډوکي قالب یې راواخیسته او په هغه کې سپین زر واچول چې د هډوکي په بڼه یوه ټوټه سپین زر له دې قالبه راووتل. له دې وروسته چې دغه قالب سوړ شو د جمجمې په سوري مې کېښود. د سر پوستکی مې له یو بل سره نږدې کړ او ومې ګنډه. بیا مې پر سر ملهم او پټۍ کېښود او له ناروغه مې پوښتنه وکړه چې اوس یې طبیعت څنګه دی؟ ناروغ ولاړ شو او ماته یې وویل بیخي سرخوږی نه لري او له څو کلونو وروسته دا لومړی ځل دی چې ځان اسوده او روغ احساسوي. ما ورته وویل تر هغه وخته چې ستا د سر ټپ نه وي معالجه شوی باید هغه ونه خوري. تر ټولو ښه خبره دا ده چې ستونې ستا څملي او څو ورځې استراحت وکړي. د هغه سړي زخم ښه شو او هغه بالکل معالجه شو. له دې وروسته چې علاج وشو په دې لټه کې شو چې تیر وخت جبران کړي چې د سرخوږي له کبله یې ساعت تیری او عیاشۍ کولی نه شوه. اوس یې سر جوړ شوی و نو عیاشي یې پیل کړه. یوه شپه چې د هوا د ګرمۍ له امله یې د بام پر سر شراب څښل، د ډېرې مستۍ له امله له بامه پر ځمکه ولوېد، سر یې مات شو او مړ شو. په ټولو په تیره بیا د هېواد ډاکټرانو دا خبره ومنله چې د هغه مړینه د نشې له امله وه او زه پکې ملامت نه یم، ځکه چې ما معالجه کړی و او د درد او مرګ له منګولو مې ژغورلی و. دغه معالجه په میتاني هېواد کې دومره مشهوره شوه چې اوازې یې تر بابله هم ورسېدلې. دغه هېواد چې د بابل تر سلطې لاندې دی څو نومونه لري. کله هغه کلده او کله خوسه بلل کیږي، خو زه بابل بولم ځکه کله چې د بابل نوم اخیستل کیږي نو ټول پوهیږي چې هدف څه شی دی. بابل هغه هېواد دی چې ډیره ښېرازه او اواره دی، چې سترګې کار کوي او اواره ځمکه لیدل کیږي، غر پکې نشته. په مصر کې مصري ښځې غنم داسې اوړه کوي چې پر ځمکه ګونډې وهي او د ژرندې یا میچنې یوه ډبره ګرځوي. خو په بابل کې بابلي ښځې د غنمو د اوړو کولو په وخت پر دوو پښو درېږي او د ژرندې دواړه ډبرې د یو بل په مقابل لوري کې ګرځوي چې دغه کار د مصري ښځو تر کار سخت دی. په بابل کې ونې دومره کمې دي چې که څوک یې ووهي د خدایانو له غضب سره مخامخېږي.
د بابل ټول اوسیدونکي چاغ دي، غوړه ډوډۍ او اوړه ډیر خوري. ما په بابل کې یو ډول عجیب مرغه ولید چې الوت کولی نشي او دغه مرغه په ډیرو کورونو کې موجود و چې نوم یې چرګ و. که څه هم چې د چرګې جوسه غټه نه ده، داسې هګۍ اچوي چې اندازه یې د تمساح د هګیو په شان ده او د بابل اوسیدونکي د چرګ هګۍ خوري. عجیبه خبره دا ده چې چرګه هره ورځ هګۍ اچوي، خو تمساح او نور مرغان په یو خاص وخت کې هګۍ اچوي. د بابل اوسیدونکي د چرګې په هګۍ کې بیلابیل خواړه پخوي، خو زه دغه خواړه نه خورم، بلکې په هغو ډوډیو اکتفا کوم چې په خپله یې پیژنم. بابلیان وایي چې د هغوی ښار د نړۍ تر ټولو پخوانی او لوی ښار دی، خو زه په دې خبرو باور نه کوم، ځکه چې تبس له بابله لوی او پخوانی دی. زه دومره ویلی شم چې د بابل پرتم تر تبس ډیر دی او د بابل ودانۍ او دیوالونه په تبس کې نشته. په بابل کې دیوالونه دومره لوړ دي چې غره ته ورته دي او کورونه 4 یا 5 پوړیز وي. ما په هیڅ ځای کې آن په تبس کې د بابل د تجارتخانې په شان سترې تجارتخانې نه دي لیدلي. د بابل د خلکو خدای مردوک نومیږي، خو اشتار عبادت هم کوي. د هغه لپاره یوه دروازه جوړه کړې چې د اشتار دروازه یا ارګ بلل کیږي او دغه دروازه په تبس کې د آمون تر دروازې لوړه ده. له دغه ارګ یا دروازې څخه د مردوک برج ته یو واټ غځېدلی او دغه برج یې داسې جوړ کړی چې شاوخوا واټ یې تاو راتاوي. په همدې ډول د برج څوکې ته رسیږي او دغه واټ دومره پلن دی چې څو ګاډۍ څنګ په څنګ پکې تېرېدی شي. د دغه برج په برنۍ برخه کې ستورپیژاندې اوسیږي او هغوی د ستورو حرکتونه اندازه کوي. بدمرغي او نیکمرغي ورځې معلوموي او ټول خلک د هغوی د قوانینو پر بنسټ عمل کوي. ویل کېږي چې دغه منجمین د کواکبو او ستورو له مخې د راتلونکو پیښو اټکل هم کوي، خو په دې شرط چې دغه سړي ته چې غواړي له خپلې راتلونکي خبر شي باید د خپلې زوکړې ورځ او ساعت معلوم وي. ما ته د خپلې زوکړې ورځ او ساعت معلوم نه و، نو ځکه هغوی ته ورنغلم. کله چې بابل ته ورسېدم له مټې خټې د جوړو لوحو په وسیله مې د بابل له تجارتخونو هغومره سره زر وایستل چې په کار مې ول او بیا د اشتار دروازې ته نږدې په یو څو پوړیز میلمستون کې ایسار شوم. دا میلمستون د هغو شتمنو د اوسېدو ځای وي چې بابل ته راځي، خو په دغه ښار کې کور نه لري. لکه الچی خانان چې کله بابل ته راځي په دغو میلمستونونو کې اوسیږي او د میلمستون په ستر روان تخت سره چې 40 مریانو لیږداوه بابل پاچا ته ورځي. د دغه میلمستون ټولې کوټې داسې دیوالونه لري چې خښتې نقاشي شوي او د هندارې په شان دي. کله چې یو څوک پر دیوالونو لاس راکاږي هیڅ ډول زیږوالی او لوړې ژورې نه احساسوي. د دې ودانۍ په چت کې چې له ځمکې ډیر لوړ دی ګلان کرل شوي او تر څو چې څوک یې ونه ګوري باور نه کوي او خیال کوي چې زه افسانه وایم. دغه څو پوړیز میلمستون چې کوشک اشتار نومیږي له خپلې خدمې او مسافرو سره دومره ګڼه ګوڼه لري چې د تبس د یوې محلې په اندازه نفوس پکې راغونډ شوی ښکاري. کله چې موږ په تبس کې وو نو خلکو به ویل چې بابل د دنیا په څنډه کې پروت دی او ترې هاخوا نړۍ نشته. له دې وروسته چې زه بابل ته ننوتم او د هغه ځای له خلکو سره مې خبرې وکړې نو ډیر څه مې واورېدل. هغوی به ویل بابل د دنیا مرکز دی او د بابل ختیځ لور ته دومره ټاټوبي او ملتونه دي چې که څوک 6 میاشتې شپه او ورځ سفر وکړي د دغو ځمکو پای ته به ونه رسیږي. ما په دغو خبرو باور وکړ ځکه چې په بابل کې مې داسې ملتونه ولیدل چې هیڅ یو یې په مصر کې نه دی لیدل شوی او حتی داسې کسان مې هم ولیدل چې پوستکی یې زیړ و. دوی ټول سوداګر ول، خپل شیان یې چې یو ډول نازک ټوکرونه ول په بابل کې خرڅول او ما له بابلیانو اورېدلي چې دغه ټوکرونه د پسونو له وړیو جوړ شوي. دغه راز دوی ویل چې ځینې ټوکرونه یو مخصوص چینجی جوړوي. زه دې خبرې ته ډیر حیران شوم ځکه چې تر هغه وخته مې نه و اورېدلی چې چینجي دې ټوکر جوړوي. بابلیان سوداګر ملت دی او ټول په سوداګرۍ اخته دي، حتی خدایان هم تجارت کوي. هغوی له دې کبله له جګړې کرکه کوي چې جګړه د تجارت لارې بندوي او د شیانو د لیږدولو کاروانونه له لارو بیرته ستنوي. بابلیان وایي باید تل ټولې لارې د نړۍ ټولو سیمو ته د تجارت لپاره پرانستې پاتې وي. سوداګران باید له هر ځایه په آزاده توګه راشي او هر چیرته لاړ شي.
خو له بابله د دفاع لپاره یې اجیر عسکر ګمارلي ول او دغو عسکرو د بابل براجونه او دیوالونه ساتل. د دغو عسکرو د پریډ د ستوري چې د سرو او سپینو خولۍ لرلې په زړه پورې دي. ما په سر کې خیال کاوه چې د هغوی خولۍ له زري ټوکرو جوړ شوي، خو وروسته معلومه شوه چې خولۍ له برونز جوړې شوي دي او پر مخ یې د سرو یا سپینو زرو یو پوښ ورکوي. عسکرو به د خپلو تورو لاستي له سرو یا سپینو جوړول چې وښیي شتمن دي. ډېرې ښکلي جنګي ګاډۍ لري چې مایي ساری په نورو هیوادونو ان په مصر کې نه دی لیدلی. بابلیانو به ماته ویل ای مصریه په کوم ځای کې د دغسې ښکلې ګاډۍ لیدلې دي؟ ما به ځواب ورکړ نه. د بابل پاچا یو زلمی دی چې لا یې پر مخ ږیره نه وه راشنه شوې. هغه چې کله پاچا شو نو پر زنې یوه ساختګي ږیره کېښوده چې وښیي ځوان شوی دی. زه کله چې بابل ته ننوتم وامې اورېدل چې د لوبو سامان او توکي یا لطیفې یې خوښیږي. په مصر کې د طبابت مدرسه دارالحیات دی او دغه مؤسسه علمي مرکز حسابیږي. خو په بابل کې د ښار علمي مرکز د مردوک علمي برج دی او ټول طبیبان او لوړ مقام ستوري پیژاندي هلته اوسیږي. ما ډېر ژر د مردوک د برج له یو شمېر ستور پیژاندو او ډاکټرانو سره خبرې وکړې او معلومه شوه چې په بابل کې هومره چې نجوم ته توجه کیږي د طب علم ته دومره توجه نه کیږي. بله دا چې په بابل کې د طب علم نظري و نه علمي. او زه کله چې د مردوک برج ته ننوتم ومې لیدل چې ډاکټران د ناروغیو د معالجې لپاره بحث کوي، د دې پرته چې پر مړیو کار او مطالعه وکړي. په داسې حال کې چې په دارالحیات کې د اناټومۍ علم ته ډیره توجه کېده او ډاکټر تر هغه وخته پورې چې په خپل لاس جنازه تشریح نه کړي علمي معلومات نشي ترلاسه کولی. ما غوښتل چې دلته د مردوک د برج ډاکټرانو ته یو لړ یادونې وکړم، خو له دې کبله چې بابل ته نه وی راغلی وم فکر مې وکړ چې هغوی به خوابدي شي او تصور به وکړي چې زه ځان پړسوم او یا راغلی یم چې هغوی سپک کړم.